تاسو ټول ته معلوم دي الحمدلله اسلامي امارت ټول مشران د مهاجرینو د ستونزو ته رسیدنې عالی کمیسیون اعضا او اجرایوي کمیټو مشران او نور مجاهدین مسؤلین ټول دلته حاضر دي. هدف هم دا دی موږ څنګه کولی شو خپل وطنوالو ته چې په جبري ډول د اخوا څخه ایستل کېږي دوی ته څنګه خدمات ارائه کولی شو. اسلامي امارت ټول مسؤلین ټول مشران دوی ته ژمن دي موږ انشاءالله خپل هر یو وطنوالو ته خپل ورونو خویندو ټولو ته انشاءالله څومره زموږ په وس کې ده هغه به انشاءالله دوی سره سهولت به برابر کړو دوی ته خدمات ارائه کړو. دغه هدف لپاره ټول مشران دلته راغلي دي انشاءالله دغه مسائل ته موږ ژمن یو. برای شما بهتر معلوم است که در این اواخر به خلاف اصول همسایه‌داری به خلاف همه اصولها به شکل اجباری مهاجرین از اونجا اخراج شدند با وجودی که اونها همه اسناد قانونی و اصولی داشتند. انشالله امارت اسلامی افغانستان متعهد است هر چیزی که در توان ما هست به خاطر تسهیلات برای برادران و خواهران خود مسئولین امارت اسلامی همه در اینجا حاضر هستند. ما انشالله شب روز هر امکاناتی که در اختیار داریم انشاءالله همراه از اینا شریک می سازیم تا وطندارای ما برادران و خواهران ما به سهولت در ولایت مربوطه خود در ولسوالی مربوطه خود در اونجا برسند و در اینجا زندگی محترمانه در وطن عزیز خود داشته باشند. این هدف از آمدن هیئت عالی رتبه امارت اسلامی افغانستان در کمپ عمری همین چیز است و انشاءالله از همه افغانایی که در داخل و در بیرون هستند خواهش ما می است که در اینطور یک شرایط باید همه احساس اسلامی و احساس افغانی خود بکنند. هر کس به اندازه توان خود تجارای ملی ما اهل خیر همه با وطندارای عزیز خود در هر جایی که هستند هر همکاری که کرده می توانند در اینجا در کمپا در کمپ عمری و همچنان در سپین بولدک در اسلام قلعه و جاهای دیگه و همچنان در ولایت‌های مربوطه هر کس به اندازه سعی و توان خود باید همکاری بکنند تا اینکه ما شما بتانیم به مشکلات هموطنان خود به مشکلات برادران و خواهران خود رسیدگی کرده بتانیم. دلته دو شیان دي یو خود د زمون مهاجرین و د اسلامی و گاوندیتوب او انسانی حقوق دي دا باید هیڅ څوک باید دا پښو لاندې ونه کړي. دا زمون گاوندیان هم په بین المللي اصولو له مخې اسلامي اصولو له مخې او ګاونډیتوب له مخې دوی مکلف دي باید مهاجرینو ته ضرر ونه رسوي. د دوی سامان دي وسایل دي د دوی هلته پاتې کېدو دي ټول باید وساتل شي. یک خواهش ما از برادران و پاکستانی هم است که ملت پاکستان ملت افغانستان با هم برادر هستند. ما همیشه با هم دیگر یک تعلقات تاریخی داریم. باید این تعلقات تاریخی در نظر گرفته شود. ما یک روزی نیست همیشه با هم دیگر همسایه هستیم. ما در اون طرف میریم اونا در این طرف میآیند. این تعلقات برادری ما تعلقات اسلامی ما همسایگی ما باید محفوظ شود. در این راستا خواهش ما از علما از گروه های سیاسیون از مشران قومی از همه ای است که در این راستا اونا هم کردار خود ادا کنند. نباید یک همسایگی برادری تاریخی ما و شما باید صدمه نبیند. در این راستا باید اونا متوجه باشند. ما یقینا در این مسائل بعض ویدیوهایی که در مطبوعات در این چیزا برآمده است او را هر کس دیدن در اینجا در این طرف طبعا یک اثرات منفی میکند. از این خاطر باید در این باره اونا متوجه باشند. در اسلامی امارت په دې عقل مصمم دي انشاءالله هغه ورونه خويندې چې مهاجرین دي دلته په افغانستان کې هیڅ اوسېدو ځای نه لري کور نه لري هغوی ته به انشاءالله مونږ
په اول قدم کې خو البته زموږ مسؤلیت دا دی دوی په محترمانه شکل خپل ولایات او خپل کلي ته باید انتقال شي. دغه لپاره موږ ټول ترتیبات نیولي دي. دلته انشاءالله ثبت و راجستر مسایل دي، یو وارې موږ ته ثابت سي دا افغانان دي. دویم قدم کې زموږ د ترانسپورټیشن دي. ترانسپورټیشن په بخش کې هم موږ مکمل سهولت برابر کړي دي. د اسلامي اردو څومره وسایل دي، نقلیه وسایل دي، ټول اوس دلته حاضر دي تر څو زموږ د ورونو خویندو انتقال وکړي. او دلته بودباش مسایل دي، اسکان موقت دي. اسکان موقت لپاره موږ زر خیمې انشاءالله نن د په عمري کمپ کې درو تر څو زموږ ورونو خویندې دلته په څومره وخت دلته پاتې کېږي، ورځ دوه درې شپې ورځ دلته یي، تر هغه وخت پورې دلته باید په ښه محترمانه دلته پاتې شي. صحي چارې دي، نور د اوبو مسایل دي، هر څه دلته برابر شوی دي. وروسته به انشاءالله موږ هر یو کورنۍ سره یو اندازه نقدي کومک هم وکړو. وروسته به دوی انتقال کو خپل ولایت او خپل ولسوالۍ ته. البته کوم مهاجرین هیڅ اوسېدو ځای نه لري، په آینده کې موږ هغوی سره انشاءالله د اوسېدو ځای په باب هم همکاري کوو. دا فیصله شوی دی هغوی ته به بیا یو نمره مځکه ورکړل شي په آینده کې. څومره زموږ تاجر ورونه دي هغوی راشي، هغوی ته خو ډېر سهولت په نظر کې نیول شوی دي. موږ بسته یو کمیټې دغه کار لپاره جوړ کړي دي. هغوی ته د 15 کالو پورې هغوی د مالیې څخه معافي، او دلته به په صنعتي پارکونو کې هغوی ته مځکې ورکول کېږي. نور ډېر سهولت تاجرانو لپاره هم په نظر کې نیول شوی.